ډونالډ ټرمپ د امریکا د 40 ولسمشر په توګه په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې لوړه وکړه. په هغو مراسمو کې چې د جنوري 20 په سیمه ییز وخت د ورځې په 11 بجو د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې جوړ شوي وو، ټرمپ په داسې حال کې چې لومړی میرمن میلانیا ټرمپ یې ترڅنګ ولاړه وه د لوړې مراسم ترسره کړل. په دې مراسمو کې د مخکینی ولسمشر جو بایډن په ګډون د متحده ایالاتونو پخوانیو ولسمشرانو او نورو مخکښو شخصیتونو ګډون کړی وو. 28 کلن ټرمپ د امریکا د 40 ولسمشر په توګه کار پیلوي او د هغه مرستیال 40 کلن جیمز ډیویډ وینس به یې مرستیال وي. د نړۍ یو شمېر مشرانو ډونالډ ټرمپ ته د متحده ایالاتونو د 40 ولسمشر په توګه د وفادارۍ لوړې کولو وروسته مبارکي ورکړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي چې د همدې روانې میاشتې په سر کې ویلي و چې قوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ کولی شي د اوکراین جګړې پای ته رسولو لپاره روسیه د سولې خبرو ته حاضره کړي. د مبارکۍ ورکولو ترڅنګ ویلي و چې ټرمپ تل قاطع دی. لا معلومه نه ده چې ټرمپ به د نړیوالې ټولنې سره څه ډول اړیکې ولري، خو سپینې ماڼۍ ته تر تګ وړاندې یو لړ اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې په یو فرمان کې د متحده ایالاتونو حکومت ته امر کړی چې په یوه اړخیزه توګه د پاریس اقلیم تاریخي تړون څخه ووځي او په دې سره امریکا د خپلو نږدې متحدینو سره لار بېله کړه.